السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به راته راګه روغ یاست. ملګرو نن مې د ډېر یو خوندور اپلیکیشن یعنې وټساپ راوړی ملګرو. د داسې یو خوندور او زبردست وټساپ دی ملګرو چې تاسو ته به 100% د خوښۍ وړ وګرځي ملګرو. ډېر یو زبردست وټساپ دی ملګرو، ډېر خط کمالونه ملګرو. دې نه مخکې زما یوټیوب چینل کې نوي یاست نو زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ. څنګه د بیني خان او پال باندې کلیک کړئ ملګرو. ملګرو دغه یو وټساپ دی، تاسو ویب سکرین ګورئ، دغه د جی بي وټساپ په نامه. دغه وټساپ به تاسو را ډاونلوډ کړئ ملګرو. کله چې را ډاونلوډ کړئ ملګرو تاسو به خلاص کړئ. تاسو ملګرو جوړولو طریقه تاسو ته وښایم ملګرو. تاسو لاندې په دې شنه پټه کلیک کړئ، دې څخه وروسته به دلته خپل نمبر ورته انتخاب کړئ ملګرو. ملګرو چې د نمبر مو انتخاب دلته به نیکس باندې کلیک کړئ، دلته به اوکې ووهئ ملګرو. ملګرو دلته به په دې پله په دغې باندې کلیک کړئ، دې څخه وروسته به الاو باندې کلیک کړئ. ملګرو دلته به تاسو خپل شپږ عدده کوډ ووهئ، هغه تاسو درغلی ملګرو. ملګرو ستاسو به دلته دې پسې خپل نوم ووهئ، خپل نوم به ورته انتخاب کړئ ملګرو. ملګرو چې نوم مو انتخاب کړل دلته به په نیکس باندې کلیک کړئ. ملګرو دلته به په دغه ځای کلیک کړئ. زه ګورئ ملګرو دې کې ملګرو ډېر خوندور شی نشته ملګرو، ډېر خوندور وټساپ دی ملګرو، ډېر خوندور کمالونه پکې شته دي. تاسو ملګرو ویډیو تر پایه وګورئ، سکیپ کوئ مه ملګرو. تاسو دې کې ډېر خوندور کمالونه وښیم ملګرو. دې ځای کې تاسو ملګرو خپله توره تیاره راوستی شئ، یعنې وټساپ تورولی شئ ملګرو، شپې ته یې جوړولی شئ ملګرو. تاسو ته ګوره نور ښایسته ښایسته کمالونه دې کې وښیم ملګرو. تاسو په دلته داخل شئ، چا سره میسیج یې کړی ملګرو. ګورئ ملګرو تاسو دلته وایس چینجر کې یو ښایسته دغه دی دې وټساپ کې ملګرو، دا یو خوندور دې کې ملګرو تاسو هر یو دغه ته چې جوړ کړو وایس هم چینج کېږي. تاسو به خپل غږ باندې وایس چاته نه کوئ ملګرو. په دغې روباټ باندې من دغې بابي داسې ډېر ښایسته ښایسته دغسې ښایسته ښایسته اوازونه شته ملګرو. دا غوڼ تاسو کولی شئ چې د انتخاب کړه، دې څخه وروسته وایس وکړئ نو هغه اواز به ملګرو ستاسو هغه نه وي، هغه بل اواز وي ملګرو. دې پسې ملګرو تاسو راشئ دلته په دغې باندې کلیک کړئ ملګرو. په دې ځای مو چې کلیک کړو دې څخه وروسته ملګرو تاسو کولی شئ چې کال هم بند کړئ. نو کال تا ته به هېڅوک زنګ نشي راوهلی، دا یعنې دا کس به تا ته زنګ نشي راوهلی ملګرو. دې څخه وروسته ملګرو تاسو کلب کولی شئ ملګرو، دغسې کوډ ورکولی شئ دغې کس ته، بیا پسې فین همدغه کوډ له همدغه عدد وغه. دې پسې وروسته ملګرو تاسو فینګر لاک هم ورته لګولی شئ. هر چا ته بیل بیل فینګر لاک ملګرو لګولی شئ، هر چا وټساپ نمبر ته بیل بیل فینګر لاک لګولی شئ. او یوازې ملګرو غوڼ وټساپ ته هم تاسو فینګر لاک دلته ګوره تاسو یوازې چاته زنګ وهلی شئ همداسې شخصي نمبر ته، یعنې همداسې په سیم کارډ باندې او په وټساپ باندې پاس ګوره وایس کال او بل دی فون کال. ګوره تاسو دلته ویډیو کال هم کولی شئ. تاسو ګورئ ملګرو دلته ویډیو کال هم کولی شئ ملګرو. ملګرو دې کې خاص جی بي سیټینګ ته تاسو ورشئ ملګرو. دې کې نور ښایسته ښایسته اپشنونه ملګرو. ما تاسو ته ویډیو لږه جوړه کړه ملګرو ځکه چې ډېر نور ښایسته شیونه یې تاسو ته زه ملګرو وښیم. دې کې ملګرو تاسو ګورئ تاسو کولی شئ چې تاسو د پاس پټه غونډ دغه رنګ وله بدل کړئ ملګرو. تاسو ګورئ ستاسو ته رنګونه بدلوم. ګورئ ملګرو تاسو ښایسته ښایسته رنګونه دې ته ورکولی شئ. دا خط نه دی، دغې ته ښایسته رنګونه تاسو ورکولی شئ ملګرو. ګورئ ملګرو دا د بزنس او ساده وټساپ نه ښایسته وټساپ دی ملګرو. بزنس هم ښایي تاسو دلته رنګونه بدلولی شئ، هم دې لاندې خطونو ته هم دې پاس غونډ کور ته ملګرو تاسو رنګونه بدلولی شئ. ګورئ ملګرو تاسو ملګرو کولی شئ چې د غوڼ وټساپ ته 3 واړه لاکونه ولګوئ ملګرو. هم تاسو ګورئ ملګرو دغسې تاسو کولی شئ ملګرو. او بیا هر یو چینج کولی هم شئ ملګرو. تاسو ګورئ د لاین چینج ځایونه دې ځای کې چینج کولی هم شئ ملګرو. تاسو ته زه چینج ځایونه هم وښیم ملګرو. وایي دې ځای کې فینګر لاک ورکول کېږي، دلته بل او دلته لاندې بل لاکونه 3 واړه لاکونه تاسو لګولی شئ ملګرو. دې ځای ګوره خپل هر یو تاسو چینج کولی شئ ملګرو. ګورئ
تاسو دلته ملګرو دا لاګ هم ورکولی شئ پاس ورته ولیکئ هاور یو ته ورته ولیکئ لاندې ګوډ تاسو پاس ولیکئ چې هاور یو تاسو بل د چې خلاصوي لاندې ورته چې ولیکئ چې ګوډ تاسو به دغه خلاص شي ملګرو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ پاس هر څه ورته لیکئ ملګرو لاندې ورته ځواب ورکوئ خاص ملګرو تاسو به یې جوړول دغه خلاص شي ملګرو چټ ګروپ او سټیټس او کال دا غونډ بیل بیل دي دې کې ملګرو نو تاسو کولی شئ چې ته زنګ ولې هغه ډیلیټ کړئ ملګرو ګورئ ورته اوکې باندې کلیک کړئ ګوره دې نه داسې ورکېږي داسې به سره څوک پوه نه شي تا ته چا زنګ وهلی او که نه ملګرو زه به تاسو ته راتلونکي نورې طریقې هم د وټساپ کې وښیم ملګرو نو دې نه تاسو نه هیله کېږي چې زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ او څنګه د بې نښانه پالمني کړئ تر بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته